السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم د امریکا پنسلوانیا ریاست فیلډلفیا ښار ته ور داخليږو او د وخت په دې کوم پل چې روان یو د پل نوم په شریکه زده کوو که خیری که تاسو ته پته ولګي تاسو ماته ووایئ او زه به تاسو ته ووایم ځکه چې دلته خو یو خو بنجامین فرانکلن برج دی او بل چې کوم دی نه وایټ ویټمنټ سوري هغه دی که نوم مې غلط ویلي نو بخښنه راته کوئ او اوس به مونږ د امریکا د نیو جرزي ایالت دغه ته داخليږو داسې وته پنسلوانیا ته پنسلوانیا مطلب دا دی د ډیلیور ریور فورټ اتھارټي دا لاندې ډیلیور ریور دی فورټ اتھارټي پولیس ماما مې دنه ونه ویني او پولیس ماما چې کوم دی نو تغړه پرچه ورکوي لاندې چې تاسو دا وینئ نو دا کوم ودانۍ به اوس تاسو ته راښکاره شي دا ودانۍ چې کوم دی نو مونږ پنسلوانیا ریاست فیلډلفیا ښار کوم چې ډاون ټاون دی یا چې کوم دی نو لاندنۍ برخه ده یا د پنسلوانیا چې کوم زړه دی کاروباري مرکز دی نو هغه ځای ته ور داخليږو اوس دې وخت کې په سټي به تېروځو زه بنسلم ته روان یم او دا خبره نو کیسې به کوو نورې الله کړې خیر وي خو لږه ویډیو پاس کوم مخامخ ورته غوږ کې دی ښه مزېدار پارک دی واټر پارک دی اوبه پکې داسې چې کوم دی نو فوارې نولي سلو ډاون کرب دی او دې خوا دغه ودانۍ چې تاسو وینئ نو دغه فیلډلفیا سټي ده په دغه پل خو مونږ راتېر وتو دغه تاسو ته پل ښکاري دې خوا که نه دغه پل دی په دې راتېر وتو اوس دې خوا رالو لاین ختمیږي او زه په دغه لنډې لنډې ویډیوګانې دله جوړوم تاسو به مزې کوئ و چې مزې کوئ دا خبره ټولونه او ټول دغه مونږ ورکوو هایوو باندې او خوندونه دې تاسو اخلئ ډرایوینګ هم کولو او پلس چې کوم دی نو ویډیو هم جوړولو نو دا غواړي چې کوم دی نو مهارت غواړي او تجربه غواړي تاسو دا کارونه کې ځان خوږ نه کې ما خو ډېر غټ رسک اخیستی دی له خیره سره خدای دې پکې خیر واچي دا ملګری د فلوریډا نه راغلی دی او دا پنسلوانیا ریاست دی دې خوا پکې ټرین سټیشن دی او ډیلاویر ایوینیو پلانی ایوینیو ډینګري ایوینیو او دا فیلډلفیا یا ښار چې کوم دی نو دا د امریکې یو ډېر زوړ ښار دی او دا د امریکا لومړنۍ دارالخلافه یا سرخار یا کوپړی چې ورته ویل کېږي نو هغه فیلډلفیا وه دې ځای دا و که نه نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو واشنګټن ډي سي شو او اوس به مونږ ځو رش ډېر زیات دی مخکې ما ته چې کومه لار ښیي نو 15 میله لار ده او 6 منټه به لګي ځای په ځای پکې چې کوم دی نو د ټرافیک پاکټس دي مطلب رش دی پکې ځای په ځای لکه مثال په توګه تاسو د ګاډو ته وګورئ لکه د ګاډو سیلاب چې وي نه په دې سیلاب کې سړی روان وي ما ته څه وایي وایي چې 15 منټه ډیلی مخکې اکسیډنټ شوی دی خیال به کوې وکیل خانه ما ته وایي نو بس رش دی رش کې راګیر یو له خیره سره چا ګاډي توت ته خېجولي مطلب دا ټرک ته خېجولي ټوینګ دپاره او ګاډ موډ والا او چا چې کوم دی نو په سړک روان کړي دي او سپیډ چې کوم دی نو 55 مایل پر آور باندې دی یعنی 110 کیلومتره دی 1 غنټې پر رفتار سره دی په دې وخت کې چې کوم دی نو 6 میله دی 1 غنټې یعنی 15 میله 3 میله 3 میله دی 1 غنټې پر رفتار سره روان یم او دا تر چې کوم دی د ګاډي توت ته خېجولې روان کړی دی خو کیسه دا ده چې بالکل چې کوم دی نو په مزه مزه روان دی په خیالو کې د ګاډو لایسنس پلیټ چې کوم دی نو میجارټي یا اکثریت د پنسلوانیا دی فیلډلفیا او څنګه مې چې فیلډلفیا مې دغه نوم واغسته فیلډلفیا چې کوم ده دا د امریکې لومړنۍ دارالخلافه وه د کال 1919 واخلې تر 18مې پیړۍ پورې کله چې 1800 پورې کله چې واشنګټن ډي سي باندې د مرمت کار روانو او د واشنګټن ډي سي د امریکا چې دا وخت کې کوم سرخار دی نو دا دې دا نقشه چې کوم ده نو دا د فرانس یو آرکیټیکچر یعنی جوړه کړې ده نو هغه وخت کې په دغه کار روان د فرانس هغه آرکیټیکچر په کار کو نقشې ولا جوړول او کار په کو کنسټرکشن داسې وکنه ملګرو په دبا د خطو کو کوم خيار خلک چې ما سره ناشتي او چا نه بغیر تاسو یې سکار نه کوم نه ایدا خطو په چې هم داسې ده موږ نن حواله ګولې ده ایسیم دا ګولې ده بار یخنی ده دنه ګرمي ده وی اندر کتنی ګرمي ہے اور باہر کتنی سردی ہے اور تو میرا تو میرا تو میرا تو ایسے کیسه ده کنه کرشمه کپور په انډیا فلم کې موږ مره بلا فلمونه کتلې دي نو بس زه خو ورنږدې شم رش نه خو وروتم له خیره سره سره بولټ ټرین بولټ خو نه دی خیر خو ایم ټریک والا تیر شو او به دغه ټرک ته د په شاته ور روان یو له خیره سره او لار راته تقریبا 18 منټه او 9 میله خو مخکې پکې بل یو پاکټ هم راځي لاندې ټوله چې کوم دی نو آبادي ده او بره مونږ په هایوی باندې روان یو دا چې کوم دی نو دا خبره په هوا کې سړک دی نو بس مونږ بیا پکې له خیره سره په رش کې راګیر شو رش شو بس شو بس دغه کیسې دي نو ټول او لاره خو له 10 منټو پاتې 15 میله
نو زه بس صحیح ده انشاءالله بله ویډیو کې بیا ملاویږو که الله کړی خیر ژوند د ژوندو خپل خیال ساتئ او روغ صحت او خوشحالي او مینه محبت او اتفاق درته غواړم کوم چې ډېر کم دی د لوی الله په امان